بالاخره پاکستان ته د منظور پښتين صبر تمام شو. سلامونه او ستړي مشه په دې هیله باندې چې خبر تر پای وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. منظور پښتين وایي د چمن پر لد به تر هغې وي چې پاکستان خپله پریکړه واخلي. د سپین بولدک چمن پر دروازې پر تګ راتګ د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو لاریون دوام لري. لاریونوالو د چمن لویه لاره بنده کړې او غوښتنه کوي چې دغه هیواد د خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه راز د پاکستان د سرپرست حکومت اطلاعات و فرهنګ وزیر هم تیره ورځ په چمن کې له لاریون کوونکو سره کتلې او غوښتنه یې ترې کړې چې لاریون پای ته ورسوي. په ورته وخت کې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين بیا ویلي چې دا اعتراض به تر هغه وخته دوام وکړي څو چې د پاکستان حکومت خپله پریکړه بیرته نه وي اخیستې. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی چې په دې هیواد کې غیر قانوني بهرني کډوال به وباسي.